بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه. رواه احمد وابو داود وابن ماجه رحمهم الله. وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء او يصرف به وجوه الناس إليه ادخله الله النار. رواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله. او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زما عزت مند والحمدللہ نن مونږ د درس قرآن د رمضان المبارک افتتاح کو. الله دې ویل او دې علم او په دې باندې عمل کول موږ او تاسو له آسان کی. د قرآن شریف او د هر کتاب د شروع کولو نمخ کې سو خبرې ډېرې ضروری وي او داغي په مناسبت سره ما دا آیات مبارکه او یو درې حدیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو وړاندې ولستل. یو خود علم د عمل او د هر دینی کار مقصد داوی چې سبا زموږ استادو دربار خداوندی کی پیش کیدلی. رب العالمین فرمایي په دې آیات مبارکه کې جدا د سوره بقره دریم پاره آیات مبارکه ده او د جمهور مفسرین په نسبانه د قران عظیم الشان آیاتونو کی د نزول په اعتبار اخیرنه آیات ته. دا آیات مبارکه موږ او تاسو له دا خبر را یادای او مخله کوي چې د دنیا کې زموږ مهنت زموږ کوشش علم حاصلول علم خول علم زدکول دادی د صد پارشی نو فرمای واتقوا یوما او یریږي د هغه ورځنا ترجعون فیه الی الله چې تاسو به واپس کړئ شي پاږي کې الله ته او هغه ځکه بغیر د ایمان او د اعمال صالحو نه بل هیڅ شی پکار نه راځي. پمال پنسب په اقتدار په مشرۍ په دې خلاصې نشته. ویریږي د هغه ورځ نه چې تاسو به واپس کړئ شي پاږي کې الله ته
او بیا به پوره ورکړي شي هر یو نفس ته هغه چې د څه کسب کړي. که کسب کړي نو د خیر بدلی او اجرونه به ورته ملاو شي، او کنا ناکار اعمال کړي نو دا غي سزا به ملاو شي. وهم لا یظلمون، او د دوی سره ذره بر ظلم به نکړي شي. چا چې بس کړي دا غي سزا او دا غي بدلی به ملاويږي. د رب العالمین په نسبانه د بندگانو سره ذره بر ظلم بني. دیمه اهمه خبره دا د زما عزت مندو چې موږ تاسو په تعلیم او تعلم کې د خپل نیت تصحیح وکړو. ځکه چې چری دی قران ویلو او دې ذکر کې زموږ او تاسو مقصد د الله رضا وي، نا موږ تاسو له حاصلې. او که په تعلیم او تعلم د دین کې نیت ګډوډ وي او نور س دنیوي مقاصد او دنیوي اعراض سړی مخله کړي نو بیا غشه یا ملاو شي یا ملاو نشي، خدا الله رضا پاغه نه ملاوي. دیو جن زموږ علماء کرام او محدثین د خپل کتاب او د هر کار په ابتدا کې دا حدیث ذکر کړي. دا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے، دی فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی انما الاعمال بالنیات، دا اعمال دار و مدار فنیت تے. پورے عواموں کی بلکہ بعض خواصوں کی دا خبر مشہور دا وہی چنیت دے سم کو نبیا ناکار کارم د ثواب جوړي. خدا خبر غلط ہے. نباز وہی کہ بدعت او رسم او رواج ته نیت سم کو نو د بدعت او رواجم عبادت جوړيږي. خدا خبر د جہالت. کار بد دین کے آغا حکم بد اللہ وی، حکم بد اللہ د رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د دغه الله او د رسول د حکم د پاره بنیت صحیح کې. کچره حکم د الله دی، حکم د الله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم دی، او بیا مستانیت ګډوډ دی او نیت کې مقصد د الله رضا نه ده نو دغه عمل نه جوړیږي نه. نو د الله حبیب فرمایي د اعمال د دین چې کوم اعمال په قران او سنت کې ثابت دي داغی دار و مدار پنیت والے عمل ثابت تے. او کچری مثال پتور لکو زکات او خیرات ثابت تے، او کتی دا اللہ دا رضا دا پار ورکے دا سب ملاوشی. او دغه خیرات او زکات چې ثابت تے کستا مقصد ریاکاری وی، مقصد د شهرت وی، مقصد د داسی او شی وی چې هغه د رضای خداوندی نه علاوه ده، نو دغه زکات او خیرات ته بس. نو اعمال الف لام پکې د عهد او هغه اعمال چې قران او سنت کې ثابت دي د دغه اعمال دار و مدار دا پنیت والے. اور الله حبیب فرمایي د هر سړي د پاره هغه سبي چې صد د نیت وي. هجرت چې د اسلام په اعمالو کې اولي عمل له کله چا هجرت د پاره د رضا د الله او د پاره د رضا د رسول الله وي نو د هجرت حقیقت کې الله او رسول لپاره دی. او کله چا وطن پر خودل دې لپاره چې څه دنیا حاصلول غواړي، یاد یو زنانه سره د نکاح د وجنه یو وطن پر خوبل وطن تلاړو نو فهجرته الی ما هاجر الیه. اول دا هجرت د مثال په تور ذکر کو، ځکه اعمال د اسلام کې هجرت داسې او عمل له دریو اعمال مبارک نبی علیہ السلام فرمایلی ان الاسلام یهدم ما کان قبله او ان الحج یهدم ما کان قبله او ان الهجرة تهدم ما کان قبلها. اسلام سره مخکینی گناهونه معاف کیږي، د حج سره مخکینی گناهونه معاف کیږي او د هجرت سره گناهونه معاف کیږي. خدا به د کوم هجرت سره گناهونه معاف کیږي چې هغه کې مقصد
د الله رضا وي. کچره چا هجرت د مال لپاره ده یا د نکاح د لپاره ده نو د هجرت د الله او د رسول لپاره نشو او د په دې هجرت به هغه ثمرات نه حاصلېږي کم چې الله او رسول وعده کړی. دیو جن چې موږ تاسو د قران پاک په ذکر کې د دې په خولو کې نیت صرف د الله د رضا او چې یا الٰه العالمین موږ کمزوري یو که زموږ نیت کې څه ګډوډواله راځي نو موږ ته هر وخت سوال کوو چې دې قران شریف خولو د کولو کې زموږ دې بل څه مقصد نشي سیوا ستاسو رضا. هر وخت بدا جاړو او دې لپاره انبیاء علیهم السلام جوړې دي پرون جمعه کې درلتیر شو. ابراهیم علیہ السلام د الله د حکم مطابق بیت الله شریف جوړ کو او بیام دا غید قبل دود پارا الله ته جلل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. دا الله د حکم مطابق بیت الله شریف جوړ کړي او ګور دا غید قبولیت د پارا د الله په حضور کې خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام او دا غوی بچي جاړي یو چې زموږ استادو نیتونه خالص د الله رضا وي چې دا علم کوم دا علم خیم ندی کې زما مقصد سره چې مان الله راضي او په ورځ د قیامت د شرمندګۍ نه بچ او دا الله د حبیب د شفاعت او د جنت د تلو قابل او مستحق جوړ شو. ورکل ک سړی د قران او سنت علم کوي جدا سمر لوی شی دی او نیت کی ګډوډ وي نو دغه علم به سبب د جهنم د تلو جوړي. لکه ما حدیث ولوس استاد قرآن مشکات شریف کی کتاب العلم کی دا حدیث ته او امام ابو داؤد ابن ماجہ مسند احمد کی ذکر دے دی درو وارو محدثینو رحمهم الله دا حدیث ذکر کړي. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی دی چاچ علم حاصل کو هغه چې دې لټوي پاغي باندې وجه الله وجهد الله خو دې دا علم نه حاصلې الا ليصيب به عرض من الدنيا مگر دې د فار دا علم حاصلې چې د دنیا اسباب او سامان پیدا حاصل مقصد دې الله رضا نه بلکې س دنیاي مخله کړي نو لم یجد عرف الجنه دې بد جنت بوئی نه محسوسي پرز د قیامت باندې. دیو جن ګور دغه الله کتاب دی او دغه سنت دی د نبی علیہ السلام کده دی په علم حاصلولو کی س دنیوي اغراض مخلوي او دنیوي سامان مخلوي نو بیا په دی باندې جهنم ملاويږي جنت نه ملاوي. دارنګ دي د پاره په علم ني یو سره په علماء یاد نور بی عزتیو کی ګور یو د حق د ثابتولو د لټولو د پاره مناظره د پدین کې نو هغه جایز ده. خدای د پاره پر شروط دي چې اخلاص مقصد وي خپل خبره پروتکول مقصد ني بالمقابل بی عزتی مقصد ني او خپل خبره په دلیل شرعي سره ثابته. داسې مناظره انبیاء علیهم السلام کړي او هغه بارک قرآن وی وجادلهم بالتي هي احسن. کله بحث مباحثه او مناظره ضرورت راغ نو دادی وی خو په احسن طریقې سره یو داسي وی چې هغه کې د بل بیزتی وی حق مقصد نه ده خو خپل خبره پورته کول دي او د خپل ځان شهرت ته نو داغي بارکی فرمایلی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی دی من طلب العلم لیجاری به العلماء چاہے علم دے لپاره حاصل کو چې د دې په ذریعہ په علماء فخر کوي غرور وکي تکبر وکي او په هم عصر باندې ځان چتول مقصد ده د ځان شهرت مقصد ده او لیماری به السفهاء یادې د پاره علم حاصلې چې ناپوه سربا لا علم سرب په دی باندې جګړې کوي یادې د پاره علم حاصلې او یسرب به وجوه الناس الیه دې د پاره علم حاصلې چې د خلکو توجه ځان طرف لګي د ټول عوام توجه د طرف ته شي مقصد دا ده
نو دا اللہ دا حبیب دا مبارک خلینا دا فرمان روتے وی ادخلہ اللہ النار دا سے علم دا حاصلول پا سبب بے اللہ اور توردن لکی. رواہ ترمیزی و ابن ماجہ، امام ترمیزی و ابن ماجہ دا حدیث ذکر کرے. نظم و استاسو نیتون چی سمش او دی بارکی ہر وقت اللہ تجاڑو دا ہر عمل بارک ذکر پا عمالو کلوی عمل لد کتاب اللہ علم و عمل ہر عمل بارکی سڑے اللہ تجاڑی. لکہ دا حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دا پارویدہ دعاوا چدا بے اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بوی اللہ یوخم اعمال طول نیک عمل نیک علوی چی دا قرآن او دا سنت مطابق، ہر عمل چی دا قرآن و سنت مطابق نرے ناغی تیار واج وی یا ورت بدعت وی. یو خوب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ داوی چی اللہ ہر عمل میں نیکی یعنی دا قرآن و سنت مطابق کی. دویم دعا بے دا کولا اے اللہ دا عمل خالص دا خپل رضا دا پارو گرزے. او دریم جملہ بے داوی دا بل چاپا کی سبرخ مرخ مگرزے چی دا دا فلانی دا پارا او دا دا فلانی دا پارا. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا. دی وجنه چې موږ تاسو سمرا د قران خودون کې اوس د کون کیو نو چې موږ تاسو خپل نیتونو صحیح کېدو د پاره اور وخ الله تجاو چې یا الٰه العالمین پدې دین خول اوس د کولو کې زموږ د بس دا مقصد جوړ شي چې ته موږ ناراضي شي ته موږ ناراضي شي. دا نور خبره ګور دي سر راضي الله د قران سره د سوره خبر وادي کړی. دا د خیر او د برکاتو کتاب دی د دنیا او د آخرت ټول خیرونه او برکات په دې حاصلېږي. خود دې پس دکړه او د دې په خولو کې به مقصد هغه صرف د رب العالمین رضا او کنا دې کې نیت کی ذره بر سګړو بړو والے راغې نبي ابد جهنم مرته د غز د کون کې او خودون کې ټول نمخ کې ورځي. حدیث ترمذی شریف کی راغلی اور مشکات شریف کی دا حدیث ذکر دے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تے او کسرا غویدا سے حدیث راتو وایا چتا پخپلا دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوریدلے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورته دا مخامخ کور د تخکار وی دی کی زاو نبی علیہ السلام ناس کله چې دا خبر او کنو بی خودی پیراله ادا برس انشاءاللہ درس کی وایو یو غشی اختیاری دا یو غیر اختیاری دا. نو کبلا اختیار یو سړی باندې بی خودی رالا بی هوشی رالا د قران دا اوریدو د وجنا د خوف الہی د وجنا نو دا په دین کې محمود دا او د دې حمد او تعریف کیږي او په ډیرو سلف باندې دغه شان بی خودی براتلا. یو داسی وی چې اسی اختیاری ځان باندې بی خودی راولي لکه بعض جاهلان پیران ذکر کوي او بی خودنی وای ز بی خود شو او بی حال شو. نو دغه په شریعت کې مذموم چې دې اسی وای چې رز په غشی را باندې رااله او جذب را باندې راغی. نو سیدنا ابو هريره رضی الله عنه بی خود شو او بیا په هوش بیا ورته ایرا مخامخ کور در تخکاری ویدی کی زاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس بیا بی خودی ران درې ذلی په داسې غشی ران. نو بلا اختیارا بی خودی او غشی دا په صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین امراغلی او اولی پرالا یا خدا الله د حبیب غ صحبت با برکت ور ترایات او هغه محبت دور غلبو کچ یا رسول دی حدیث کی وعید را روان دی. نو آغی پہ دور غلبو کچ پدوی باندې غشیران وی دی مخامخ کور کی زاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناسو ما ته وی اے ابو هريره تعالی پتشتا چې د جهنم اور ته بټول نمخ کی سو کور غردولش نماوی الله او د الله رسول خفوی
بیا الله حبیب ورته تفصیل بیان کو چړم به د جهنم اور ته چې ور غرزول شي د ټول نمخ کی نا مالدار وای هغه شهید وای او هغه عالم قاری او حافظ وای الله به یو عالم قاری حافظ راولی او د حساب کتاب د پاره به مخلو درول شي الله ورته وای بنده سړي وروړي او وی الله د قران او سنت او استاد کتاب او استاد محبوب د سنت نلوی شینو ما قران او سنت حاصل کړو او بیا می خولیو الله ورته وی بندا دروغ دی تا خو قران یاد کړو حافظ وی قاری وی عالم وی او خلق الذی خولو استا مقصد په نور سو چې زما مشهور شم د خلکو توجه ما ترا تاوشي او مقصد دې زما رضا نه و نو حکم بوشي دغه قاری عالم حافظ و جهنم تور ورغول شي ګور حفظ د قران علم په نعمتونو د الله کې څومره لوی نعمت ده لیکن کله چې دې په حصول او د دې په فعلاولو او د دې په خورولو کې مقصد د الله رضا نه نو داو په ملاوي بیا یو مالدار ته وي چې تاسو وروړي نا وې الله ما ته مال را کړو ما د خیر یو لار نه د پریخه مگر ما پکې لګولې مدارس جمعهتونه کندو یتیمانانو غریبانانو سره ما مدد کړي الله وې بنده درو دی وي ستا په مال لګولو کې زما رضا مقصد نو ستانم کول مقصدو شهرت مقصدو او بس نوم دی دنیا کې شوه ما سره بل شي نشته حکم بوشي جهنم ته به ورغورځي یا باغ شهید راولي الله وې تاسو وروړي او وې الله د بدن نه خوښ شینو ما ستا پلار کې جهادونه کول تر دې چې شهادت ملاو شو الله وې بنده دروغ دی وې تا خودی د پار جهادونه کول او دې د پار شهادت درته ملاو شو چې خلک وې جدا خود ډېر لوی بهادر دي او ډېر لوی غیرتی دي او بس هغه بهادر درته دنیا کې ویل شي نه آبم د جهنم اور ته ورغورځول شي دیو جنا چې موږ او تاسو خپل نیتونو بارکه ارواح الله ته جاړو کمزوریو او زموږ په نیتونو کې خامخا نقصانات راځي نو دې د پارا ارواح الله ته جاړو چې یا الله د قرآن په ذکر کې د دې په خولو کې چې زموږه مقصد ستار رضا شي علماء لیکلي دي چې دا داسې کتاب دی وای کله ورته سره به اخلاص کینی او دی کتاب کې اثر داسې دی چې دې نیت نه غي دا کتاب خشون کې د هدایت کتاب دی کله سره بلا اخلاص نیاتی ناسی پنور نیتونو ناسوی دا دې کتاب یو کمالم دی چې دا الله فضل شنو دې سره غ به اخلاص ولا جوړي دې سره غ ریاکار ته ریاکارۍ نه توبه نصیب کړي لګړې علماء نه نقل لي چې مونږ یې په یو نیت راغلیو خدا داسي کتاب دی چې د دې هغه صحبت دومره با برکت ده چې الله اور سره نیت صحیح کوي دې کتاب کې الله دا سه اثرات کیږي او د دې سره دا سه وعده د مغفرت کړي چې بد دې سره نیت صحیح کیږي دا د هدایت کتاب ده خو چې موږ تاسو د خپل نیت دا غي د صحیح کولو کوشش وکړو دې انداز چې د قران د آداب موږ پوره خیال وساتو د آداب سره به موږ تاسو لسکی علم بنصیب کی بیا دا بسړی له الله علم نور کوي او کده یا سي علم زکی پاغي عمل ننصیب کی او پاغي غ نتیجه د خیر نه مرتب کی دیو جن د علم د حصول لپاره د سو خبرو خیال ساتل پکار چون کې اکثر د قران پاک او د احادیث مبارکه او درسونه په مساجدو کې کیږي نو د جمعات د آداب موږ تاسو خیال ساتو چې جمعات غندنی شي موږ نه خاص کر دا چې جمعات ترا دن کی ګنو یره د مسنونه طریقه سره داغه به خیال ساتو بار کې دو وخت کې به خیال ساتو کله دا سی درس لانوي شورو نو د جمعات آداب او کدام دي شور بنکو یاد ساتي کم طالب او کم د قران زکون کې چې د جمعات د آداب او خیال نه ساتي نو هغه ته بجولې کې څه خیر ملاوي نو کله دا درس وقتنی خپل ذکر کول خپل وظیفه کول خپل تلاوت کول او خپل زور درس کتل جمعات کې شور نکو دیم د قران د آداب او خیال ساتل آداب د قران میں ان شاء الله وایو د قران د آداب او خیال ساتل د درس د آداب او خیال ساتل ګوره درس آداب داوی
بعض طالب په درس کې سلوبي کوي ځنی وخت هغه سره د استاد توجه مګړه وړ شي بل مرګرم د کارو بس بعض دا سه عوام راغلي چې په قران نه پی ګوري را کله بر ګوري کله په کولو ګوري نو دې سره د مرګورو د استاد توجه غدا آداب د درس نه کته په قران پوي کنه پويږي پر بنو ګوري غیر چاپیره بنو ګوري یا د خپل قلم یا د کاپي یا د ګوتو سره لوبي بنکه بای سره ګوتو سره لګیای لوبي کوي دا قران پاک آداب نه دارنګي د صاحب الجم ګور پورا ذکر راغله تا سره د پاک سوګناس د جمعات کې کړه د صاحب الجم وي الله وې د حق وادا کې زیب ولتنګینا هغه سره د مینا او محبت وي اوبه پریشان کینا تاسو مرچتا سومغه ناسو دا ټول د درس قران مرګري پیګه خبرو خلک ګوره د دنیا د سفر وای دا دنیوي سفر کې زما مرګره او دا می کاروبار کې مرګره نو د قران مرګره څومره لوی مرګره پکار دار چې موږ د قران چې د قران مرګري له ملائک وزر غړای نو موږ تاسو لم یو بل باندې رحم پکار دارنګه د قران د آداب او ګوره قران په پوښت زیوی بلدار چې ځنی وخت داسي وی چې دا خدرس ته قران شریفونه پراتی کوشش بدا کو چې د قران شریف د پاسه خپه وانړو قران شریف د پاسه خپه وانړو دې آداب او خیال وکاو دارنګه دا کوشش هم کوي خاص کر د دین کم طلبا چې چون کې تاسو یو مقصد د فار والدین را لګلی او اکثر علم غریبانان خلق کوي تاسو والدین ګوره تکلیفونه برداشت کوي سخت مزدوري کوي او تاسو مزدوری کولې شي خو تاسو علم ته فارغ کړی نو تاسو دې لپاره نه را لګلی چې بلا ضرورت بازار کې وګرځي یو خو ضرورت بلا ضرورت بازارونو کې مګرځي بلدار چې تاسو د مدرسې سره کار دی دکانونو مکانونو کې چا سره مکه نه عوام وي هغه باندې د علم وقار کله ختميږي بازارونو کې نه ګرځي دارنګي د مز با جماعت پابندی کو چې تکبیر اولاد در نفوت نشي کومه طالبان یو زموږه عوام راغلي مخکې نفلیم کړي سنتیم کړي او طالب نه جمع ملاړه او سنتم پاتې او دې چې وسوګوري جو جمع او دري ګناه وخت کې پزانه بد جوړ کینا مخکې نه د مز با جماعت اهتمام کو داغه اهتمام کو دارنګ ګور کوم طلبا دی وغی ته الله رب العزت د خط لیکلو نعمت ورکړي دا لیکل کول الله په نعمتونو کې یو نعمت ده نو پکار داوی چې غدر سلیکي کوم طلبا یو باز خدا سي چې بالکل خط ورزینا او هغه یو فائدہ دای کم طالب چې لیکل نه کوي نو هغه توجه کله یو په لذي کله بل په لذي او کم طالب چې لیکل کوي نو لکه ګور پدر کی ګران داوی اوریدون کې کله ناکله چې درس وګت شي نو دله پریشانی وي خو خودون کې استاد د قران د ویلو دوره برکات یې غله د وخت پته نه لګي دغه خبره کټول اورستي رشي غله پته نه لګي جاس پر دا چې کوم طالب چې پابندۍ سره لیکل کوي لکه استاد په شان غلم دا پته نه لګي کټول اورستي رشي کنه یو خداغه توجه بل نزیا پستریوالی نه پويږي نو قران شریف لیکل دا څومره علم چې د پخوان راغله نو خاص کر په ابتدا د قران کې ویلي وای الذي علم بالقلم د قلم په واسطه الله خپل بندگانو ته علم ورکړي نو ټول علماء قلم دا استعمال کړي او بعضی روایت ضعیفو کې راغلي چې سندونه ضعیف دي وای دا د علماء کرام دا سیاهي چې دای په قران او سنت او دین لیکي دا د شهدا او د ویلي سره پتل د میزان کې برابر دي بعض عالمانو زموږ دا وصیت کړو په بچون کې هغه قلمونه جوړول نو باز عالم هغه قلمونه جوړول او قران او سنت به لیکلو او بیا به هغه غپوست کی سنبالول وصیت ادا کړو مسنون طریقہ دار چې د مړي د غسل لپاره او بګرمي شي وې مال بیا د غسل او په دې ګرمي کوي هغه پوست کی سنبال کړیو دا یو سګولو د خپل نجات یو ذریعہ ګرځول چې ما د الله د دین خدمت د دی وجنه کړ نو لیکل کول دا څومره علما چې تاسو ګورئ ای سره د خپل استادانو غلیکل پراته دي بل خپل مطالعه ډیر اگرانش باز خلق الله توفیق ورکي او هغه د خپل استاد او د مشایخ په خبره کې بیا چان کوي
وردا استادان چې کوم خبره کوي نو دا دین نقل در نقل راغله هغه تفاسیر کتلی وی او دارنګي دلوی مشایخ سروي نو هغه خبره چې ته کتاب کې لټه اکثر خاص چا سره کتابونو اسباب دي بلکې وی نو هر چاته د کتاب د کتو مخني نو د استاد په لیکلو کې ډېر برکات شي تاسو ګورئ زموږ څومره مشایخ چې دي نو یې سره د خپل اساتذه لیکل پراتو مون سره الحمدلله د خپل مشایخ د دور قران شریف چې کوم لیکل اپ پروت ته دا غي کوم کاپي مو ډکی کړیارا سره پرتی دي نو لیکل کولو کې ډېر خیر ملاوي طالبان له پکار دي چې څه کوي لیکل کوي او دای چې الحمدلله کاپی او قلم سیاهی دا مدرسې نظر ته ملاويږي چا خپل وسوي نو خبره ده چې خپل مال سره پدینو لګي او اکثر طلباء دا سوي نو اې لپاره الحمدلله د کاپی د لیکلو د دې بندوبست د مدرسې د طرف نه وي ان شاء الله چې موږ تاسو د دې آداب او خیال وساتو نو رب العالمین به زموږ استاد په علم کې خیر او برکت واچي او اخلاق سره چا چې عاجزي او اخلاق سره علم کړي بل علم کې د علم مقصد وي نو سہولیات نه لټول ویږي په خبره باندې اوس خو زموږ استاد په کمزورو ته الله وکړل نو ګوره یکدم حالات د دنیا بدل شو په خلکو کې چون کې قرباني وي نو حج له پیدل تل پاغي به کلونه لګیدل علم لکه خلق تل پیدل بتل نار به تیرولي اوس هغه امتحان الله د دې دور په طلباء علماء نه راولي خو په علم کې دا لټول نه شماله کمره ملاو نشو او مال سہولت نشتا مونږ خپل دای یعنی لږ وخت کې دا ترتیب بدل شو مونږ چې درسونه د استادانو سره کول نو دای نه مدارس څوک بدونه د لاندې ناس څوک د دیوار د سوري د لاندې ناس په شکال کې درسونه پوړي نه بده پکې تنظیم او دی ترتیب سره علما او علم او یاد ساتي چې علم څومره سختو سره او لوګو تکلیفونو سره حاصل کړي هغه علم کې چې کوم خیر او برکات وي نو هغه په نور علوم کې دي دی وجنا غرض ربي مومن کې بیان راغلو شی علم سره وي علم د اخلاص نوم دی او دا د تقوا نوم دی کده ونه د لاندې ناشتي کده دیوار د سوري د لاندې ناشتي کده غر د سوري د پاسه ناشتي انګريز خوځه کګوره ناکام شو ای کله کوشش کوي چې مدارس بولړو کله وی جمعهتونه بولړو لیکن دا غي ذهن ته خبرو رسیدا چې د دین خول او د دین پیلاوي دول د مدرسې او جمعات پوری نه دي یو عالم کده غر په سر کینی او دونه د لاندې طالبان ورته ناس سينوم بد دین د پیلاوي دو طریقې چون کې دا طلباء دا د اسلام یو لوی سرمایه ده مدارس دینیه د اسلام خلاګان دي نو تاسو طالب ګوره دا خ نظریه نه ده چې هغه په مدرسې کې د خوراک او اسکاک او د استوګنه او د سہولیاتو په سیګرس نه دا سوچونه موږ تاسو نه دی پکار بلکې په خاطر څومره تکلیف سره علماء کرام او علم حاصل کړي نو دا غي په علوم کې الله ډېر خیر او برکات دي بیا ان شاء الله خپل پاوان درس وی طالبان مرور را روان دي ور سره به ان شاء الله رو موږ تاسو درس سیوا کو الہ العالمین موږ تاسو کې اخلاص پیدا کی او د قران پاک علم او عمل له الله موږ تاسو لا آسان کی اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا یا الہ العالمین د قران د ذکر توفیق مونږ تراکې او ټول مسلمانان د خپل کتاب ذکر طرف ته متوجه کی او کوم مسلمانانو نارینه او زنانو د قران دا اوریدو اراده لرلې او ایله سر رکاوټونه دی الله دا ټول رکاوټونه ختم کړي او الہ العالمین دا ټول قران شریف اوریدلو مونږ ته توفیق راکړي او الله مونږ ته د عمل پنیت دا اوریدو توفیق راکړي یا الہ العالمین سمر رکاوټونه درسیدا ټول لري کی او د هر قسم رکاوټونه
سمره درسونه د قران شریف شروع شوی الٰه العالمین دا غي سمره پریشانه او رکاوټونه دي نو دا طلباء او علماء ټول نه مخې لري کی بلکې څوک هم چې د دین کار په ست طریقې کوي الٰه العالمین ایتس رکاوټونه وی غټول ختم کی او تمام امت مسلمه ته د دین په هر شعبه کې د کار کولو د مهنت کولو توفیق ورکړي او الله دا مهنت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او دا د جنت فردوس الٰه العالمین استا او استاد حبیب د ملاویدو یو سبب موږ د پاره جوړ کړي اللهم رب علی رسوله الکریم